سلامونه او نیکی هیلې ټولو لرو برو افغانانو ته. افغانانو ورونو، زما نننی لایف د ملي بیرغ په باره کې هم دی او د خپل د فیسبوک د مینوالو او د ټیک ټاک ځوانانو ته هم دی. زه غواړم چې څو خبرې وکړم ځکه پرون موږ په لندن کې الحمدلله په ساوتال کې ډېر ځوانان راغلي وو. ډېر یو داسې پروګرام وشو، یو داسې دغه چې ما هېڅ یقین نه کوو چې یعنې دومره خلک به راځي او په داسې جوش کې به د افغانستان د درې رنګه ملي بیرغ او د ملي سرود سره خپل افغانان مینه ښیي. زه تاسې نه ټولو نه مننه کوم، که مشران هستئ، که کشران هستئ، که خویندې هستئ، که میندې هستئ، که بچیان مې هستئ، زما ټول د زړه سرونه هستئ. ستاسې د مینې محبت نه، ستاسې د اخلاص نه چې د وطن سره مینه لرئ، د خپل ملي بیرغ سره مینه لرئ، زما سره یې لرئ. څومره عزت چې تاسې ما ته پرون راکړی، یقین وکړه نورو ملګرو ته زه هېڅ د دې هغه الفاظ ما سره نشته چې زه ستاسې نه مننه وکړم. زه همیشه ما په دې لایفونو کې ویلي چې زه نه چې د رئیس جمهور یم، نه چې ته په وزارت مې کار کړی، نه چې ته کوم یو غټ ډګروال یم یا لیکونکی یم یا تعلیم یافته، نه، زه عام دیکان، عام یو بېسواده یو عام انسان یم. مګر دا ستاسې مینه محبت چې زه ګورم ځوانانو، دا ستاسې ما سره هغه اخلاص چې ګورم، هغه ستاسې مینه چې زه ګورم، چې هر ځل ته درغلی یم تاسې ما ته داسې مینه راکړې ده لکه د یو د پلار یا د ورور یا د یو خپلوان. نو زه د ټیک ټاک د فیسبوک ټولو مینهوالو ته سور سلام درته کوم او په افغانۍ مینه، په پښتنه مینه ستاسې ته دې الله تعالی ډېر ژوند درکړي چې تاسې ما سره دومره عزت او دومره احترام ما ته راکوئ او ما سره لرئ. هېڅ ما په ژوند کې یعنې یقین وکړه زه یو خبره کومه، غټ غټ خلک به وي، سرمایهداره به وي، په غټ غټو وزارتونو به تیر شوي، دا چوکۍ به ورسره یا هر شی به ورسره وي، مګر نه داسې ګرځېدی شي، نه داسې په ولس کې مینه لري. کومه مینه چې زه ما ته په ولس کې خلکو راکوي او ما ته احترام او دغه لري، زه ستاسې ټول نه بیا هم مننه کوم. نو الله دې وکړي چې دا زما ویډیو لږه په ټیک ټاک کې داسې دغه کې ځکه په ټیک ټاک کې زه نه راځم، نو ټیک ټاک نه زه یو طرف ته یم او د فیسبوک کې راځم او دغه ویډیو زما نورو ځوانانو سره شریکه کوي. یو خبره کوو چې دا خبره معلومه شو، دا خبره په ثبوت ورسېده چې د درې رنګه ملي بیرغ نه تېرېدل په هېڅ قیمت نشته دی. انشاءالله د دې دپاره چې په کومه پرون په لندن کې زمونږ شروعاتو نن رحیم صدیقي فرانسې ته تللي، همداسې به انشاءالله نورې په دې باندې مونږ غټې غټې جلسې جوړو او دا به واده کوو چې موږ او تاسې به انشاءالله د دې خپل درې رنګه ملي بیرغ او ملي سرود نه منې تېرېږو. دا د ولس د غوښتنه ده او موږ بیا هم په خپل دغه موجوده په افغانستان کې په حکومت یا په طالبانو، ځکه موږ ته طالبان ځکه ویو چې افغانستان حکومت نه دی، نه دا د افغانانو حکومت دی، دغه د طالبانو حکومت ته دا ویو چې رحم وکړه، د خدای نه ویرېږه، د افغانانو نه لږ دا وکړه چې ته نو ټول شی نه دی د امریکایانو په لاس کې نیولي، غاړې ته یې ټوپک اچولي، ټول وسایل استعمالوي، مګر د افغانستان ملي درې رنګه بیرغ دی خوا کړی، ملي سرود دی خوا کړی. موږ ټول معذرت وایو چې موږ هر بحث ته تیار یو. دا دې ثبوت کړي چې ملي سرود ګناه ده، که دغه طالب سره دا موبایل دی دا ګناه ده. دومره موبایلونه ستاسې مشرانو سره دي، په قطر کې ستاسې بچیان، ډېر ډیټیل دغه ته نه ځم. نو خبره دا ده چې د خدای لپاره د ولس غږ دی، د ولس اواز دی او دا یاد ساتئ چې ملي بیرغ زمونږ په زړونو کې دی. زمونږ د زړونو نه تاسې څنګه وباسئ؟ والله چې تاسې خو دا دومره هستئ، دا 50-60 لک طالبان چې 1 میلیون هم شئ، چې دا ټوله دنیا تاسې په رسمیت وپېژنئ، دا ټوله دنیا هېوادونه نه دي او بیا هم تاسې ملي بیرغ او ملي سرود هم بال کړی نه وي. هېڅ موږ د حکومت ته د افغانانو حکومت نه وي، هېڅ موږ دغه موږ خپل حکومت نه ګڼو، نه موږ تاسې خپل ګڼو، ځکه چې تاسې هغه کار کوئ چې ولس خفه کوئ، تاسې هغه کار کوئ چې دلته د ولس په ضد باندې راغلي هستئ، ځکه تاسې ډېرې وعدې کولې د هغې دغه نه راتګ نه مخکې چې موږ د ولس دغه نه تاسې د ولس نه هستئ، تاسې ضد قص اخیستي هستئ. او زه یو خبره کوم چې هر چا د افغانستان ملي بیرغ بدل کړی دی، هغه نالتي دی، هغه تاریخي خیانت یې کړی او تون نالت یې په هغه حکمرانانو شي چا چې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ بدل کړی. یعنې دا ټولو ته ویم چې هر چا دا کار کړی دی،
دا د خپل مور او پلار د خپل وطن سره جفا او خیانت کړی چا چې ملي بیرغ بدل کړی نو موږ ملي بیرغ په یو قیمت هم نه پرېږدو زموږ په کورونو کې به یې زموږ په زړونو کې به یې موږ په میلیونهاو افغانان بار یو تر ما ته چې ټوله دنیا ستا دغه سپین بیرغ په رسمیت وپېژني بیا موږ ته قبول وړ نه دی بیا موږ ستا بیرغ نه منو یعنې دا فیصله شوې ده دا اوس هر افغان اوس تاسې په کار دي چې په کومه لار دی تاسې دا 50-60 طالبان خوشحالوئ که دا 40 میلیونه افغانان یو طرف ته دي په بیرغ او په ملي سرود او تاسې په بل طرف ته دا فیصله به دغه تاسې چې کاڼه استئ ړانده استئ چې شینین په سترګو ګونګیان استئ چې دا ټوله دنیا ته لګیا ده تاسې ورسې مهربانه ضد او قصر اخیستي استئ قسم په خدای دی چې دا نظام هم داسې زر غونډ شي داسې زر به غونډ شي چې تاسې به د 2001 نه به ستاسې حالت بدلیږي مګر خپل افغانیت خپل اسلامیت خپل د افغانانو ته مخ کوي او رجوع کوي د پردو په اشاره چې دا ستاسې او ستاسې نه مخکې چې راکم راغلي ستاسې مرګړي دغه بیرغونه موږ ته معلومات دي چې په کوم ځای کې جوړ کړي دي چا ورته جوړ کړي دا تنظیم ورته چا جوړ کړی موږ مه مجبوروئ چې موږ د خولې نه داسې الفاظ ووځي چې په هغې باندې بیا تاسې موږ سره خفه یو نو خبرداره چې ملي بیرغ باندې به انشاءالله بعضې افغانان ورونو بعضې خلک دلته اشخاص راځي زما عکس لګوي دوه رقمه خلک دي یو یې داسې لګوي چې زما مینوال دي کور ودان بچی لوی هغه لګي زما یا صفت کوي یا د افغانیت په حساب باندې یا د افغانستان د مینې په خاطر هغه زما صفت کوي یو رقم ته خلک دي چې هغه زما د دغه قدر عزت یا د کوم احترام چې ماته افغانان لري نو هغې زما عکس لګي او کنځلې بدې رده کوي ګورئ زه یو خبره کوم چې وایي کاروان به روان سپي به غاپي زه خو نر افغان هغې ته ویم نر چې دی و چې زه د افغانې مور نه پیدا یم او د هغې شوده مې څکلي ما ته دلته مخامخ راشه ته یو خبره خو وکړه که په دې لندن کې ما په موټر پورې ته رانه ښکلي زما نه به بې غیرت افغان دی خو د نر بچی شه داسې مخامخ راشه نو په شا اوس افغانان ورونو بعضې راځي ما ته وایي چې یاره پلاني کنځلې کړي ستا نوم یې اخیستی نو زه څنګه چالو کوم په کوټه کې ناست یې دره کې نه لګي ادرس یې راته نه دی معلوم که په لندن کې په انګلینډ کې په هر ځای کې ما ګیر کو په هر ځای کې ما ام به قانوني کاروي ام به افغاني کاروي دواړه به ورسره انشاءالله کوي دا خبره ښه په ښکاره یې ورته کوو نو خبره دا ده چې اوس یو سړی ناست په بل ملک یا په بل کوټه کې ناست او هغه راځي کنځلې منځلې کوي نو زه به د هغې سړي ته څه خو د کوټې بدماشه د کوټې ډوزمار دی نو تاسې په ما خفه کېږئ او زه دغه خلکو ته ویم چې تاسې یو کنځل کوئ ما ته تاسې ته په 1 میلیون کنځلې کېږي 1 میلیون کنځلې زما مینوال الحمدلله زما مرګړي د هغې جواب ورکوي خو دې کې شرم نشته ځکه دا د خپلې مور نه دی پیدا دا د خپل فامیل نه دی پیدا د فامیل به کم اصل وي د مور به کم اصله وي دا به د بل چا نه پیدا وي د خپل مور نه منی پیدا د خپل فامیل ځکه چې یو سړی بل ته کنځلې کوي نو د هغې په مقابل کې هغې ته چې زه هم کنځلې کولی شم زه به راولګېږم ستا خور ستا مور ستا ټول فامیل ته به کنځلې وکړم خو دا خو د حل لاره نه ده نه زه دغه طرف ته ځم ځکه چې بعضې خلک غواړي چې دلته ما دغه شي ته مجبور کړي بل افغانان ورونو یو خبره کوم پرون منګه الحمدلله ښه عزت ورکو رحیم صدیقي ته ښه دغه تاسې وکتو ما تاسې سره وعده کړې وه چې زه به بیرغ به رالم او زه به اوچتوم پرون ما په جلسه کې وګورئ بیرغ ما ولې اوچت کړی دی د رحیم صدیقي نه زه ډېره مننه کوم نورو مرګونو نه هم ډېره مننه کوم چې راله هغه په پروګرام ته پروګرام یې وکړو څوک نه دي راغلي هم زمونږ هېڅ مشکل نشته دی خو یو خبره کوم چې دلته به په قوم پرستۍ باندې خبرې نه کوئ قوم پرستۍ چې څوک کوي هغه د سره مسلمان نه دی په حدیث یې درته پیغمبر علیه السلام وایي چې څوک قوم پرستي کوي هغه مسلمان نه دی نو چې تاسې قوم پرستي کوئ د قوم په نوم باندې چې دا پلانې دی پلانې خیل دی بستانې خیل موږ ټول افغانان یو موږ ټول مسلمانان یو دا سرپنش موږ ټول یو ورونه یو هر څوک چې دا کار کوي دا بالکل یو غواړي چې یو مشکل جوړ کړي او دغه جوړ کړي نو خبره دا ده چې دلته قوم پرستي نشته او ملته دا قوم پرستیانې دلته راولئ او ما دومره تکړه ځوانان هستئ که ځوانان هستئ راشئ په میدان سره معلوم کړئ دلته په وروره په موټر کې یا په کوټه کې ناست یاستئ مهربانه چې زه د پلاني قوم دغه یم الله او د الله نبي ته څه شی معتبر دی عقیده اسلامیت صداقت انسانیت
دا الله ته معتبر دي. قوم پرستي نه تا په قبر کې بچ کړي او نه په دې ځای کې او په دې قوم پرستۍ باندې مخ په افغانانو کې بې اتفاقي جوړوئ. موږ ټول یو ورونه یو، موږ د یو بل نه زیات نه یو، موږ ټول د یو بل د خپو خاورې یو، د یو بل خدمت به کوو. هر څوک چې دې شیانو ته په دې فیسبوک یا په ټیک ټاک کې لمنه وایي دا ډېر بې عقل دي، دا ډېر نااهل دي، دا ډېر د اسلام د دغه نه ډېر لرې دي. په دې سر نه د خلاصوي چې قوم پرستي چې ده او موږ ټول بیا که لرې او که برې ټول یو افغانان یو پښتانه یو، موږ ټول مسلمانانو سره مشکل لرو، ټول انسانیت سره مشکل لرو. مګر زه دا یو خبره کوم چې په دې شي باندې مه مبارزې کوئ، مه په دې باندې تاسې دغه راځئ. او زه د هغه خلکو ته وایم چې تاسې زما د ولیدو کوشش مه کوئ. ما ته ځکه مینه، محبت، عزت ما ته ولس راکړی. دا د ولس امانت دی او ولس ته تر څو پورې زه په رښتون کې یم، زه په رښتون کې ما سره به دا ولس مینه کوي، مینه محبت به را سره لري. نو زه ملي بیرغ په باره کې زه غواړم چې د یو څو ملګري م راوچت کړم، خبرې به م پرې وکړو او په دغې باندې به انشاءالله خپل اواز موږ ادا کوو. زه بیا هم تاسې نه مننه کوم چې پرون لندن ته راغلي وي زما بچیانو، زما ورونو، چې هر څوک دغه ډېر ښه پیغام تاسې په نور وړاندې کړو. زه به دغسې یو څو کسان به راوالم، بیا به انشاءالله چې زه خبرې کوم. صحیح ده؟ بیا به انشاءالله چې ډېر د ابتخاب تاسې راغلی. یقین دومره مزه یې وکړ، دومره، او د مینه محبت د ځوانانو جذبه، د دې هغه انسانیت، د دې هغه دغه چې د خپل بیرغ ما ویل چې انشاءالله دا وطن به انشاءالله وطن ستاسې دی. ځوانانو تاسې یقین وکړئ چې وطن ستاسې دی. دا دې دغه د اسلام چې ډېرې چغې وایي، موږ د اسلام خلاف نه یو، مګر دې د اسلام په نوم باندې چې کوم د افغانانو سره خیانت کوي، کوم د افغانستان تباهي او بربادۍ ته تباهي، دا خلک موږ ته معلوم دي. په دې باندې زما انشاءالله ماغزه خلاص دي. د نورو افغانانو دا پروژې چې چا جوړې کړي هغه موږ ته معلومات دي. هغه بادار ورته وایي چې یاره داسې کار کوه چې افغانان درنه خوشحاله نه شي، داسې کار کوه چې دغه افغانانو په منځ کې، د پښتنو په منځ کې همیشه اتفاق او اتحاد ونه شي او دغه شان ټول سره دغه شي. نو زه به انشاءالله چې دغه کومه زه به دغه راوالم، دغه میرویس افغان دی. نو په بیرغ به خبره کوو چې په بیرغ انشاءالله زموږ دغه احسان افغانه ګوره د دې غلط کمنټ چې وکړو بلاکوم دي. هاي مه لیکه، ته ما ته معلومات چې په کوم ځای کې ناست یې، ما ته معلومات چې ته په کوم ځای کې ناست یې. خو دغه کوم موږ په حساب وعلیکم السلام د پېښور نه سلام کوم. وعلیکم لر دی او که بر دی وایي ټول مې د زړه سر دی. وایي امیتور اباسي نه یوه خاوره یوه وینه، لر او بر یو افغان. نو خبره دا ده چې دا زموږ شعار دی، دا زموږ پیغام دی، دا دې نه موږ څوک نشي اړولی. پرون مې په جلسه کې د ملي بیرغ په دې کې مې ښه په تېزه نارې والې په هر ځای کې به یې وایم، ځکه دا یو وجود، یو خاوره، یو خلک دي. نو انشاءالله په دې کې موږ هېڅ کم مشکل نه لرو وروره، که د پېښور نه یو، که د سوات نه یو، که د مردان نه یو، که د چارسدې نه او که د نوښار نه یو، که د صوابۍ نه او که د بډهبېرې نه، زموږ ټول ناست دی، ټول به موږ یو دغه یو خلک یو. نو سیره خان ډېره مننه. نو زه به انشاءالله په لمبر یو ملګری رالم او په ملي بیرغ به خبرې کوو او زه به ستاسې نه هم مننه کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. السلام علیکم. السلام علیکم وروره، اواز مې درځي؟ اواز درځي؟ زما اواز درځي؟ الو، زما اواز درځي وروره؟ حتی وروره تا ته زنګ آپشن نشته دی، تا ته زنګ آپشن نشته دی. زه به انشاءالله چې څو ملګري رالم ښه دلته آپشن شته. نو خبره دا ده افغانانو ورونو چې یو جهان مننه ستاسې نه، د ځوانانو نه، د ټولو نه، او انشاءالله چې زمونږ دغه به په دې باندې انشاءالله روان وي سټرګل یا دغه تر هغه پورې به نه کېږو چې تر څو پورې د افغانستان په هر درې رنګه ملي بیرغ نه. په خیر راغلې وروجانه، ستړی مه شي. په خیر راغلې. السلام علیکم. جوړه په خیر یې؟ په خیر اوسې وروجانه. د کوم ځای نه یې زړګیه؟ جوړه په خیر. ولا ډېر خوشحاله شوم مشره ستا غږ مو اورېده او له تا سره موږ ډېر وخت کوشش کوو چې موږ له تا سره خبرې وکړو او ته موږ واخلې. ولا له زړه مینت سره کوو. ډېر خوشحاله شوم. الله دې په ایمان خوشحاله که. د ملي بیرغ په باره کې خبرې او ستاسې نه د ټول نه زه مننه کوم چې هر یو
ځوانان هستئ تاسې همیشه نور کسان هم راغلم پرون زموږ په لندن کې دغه الحمدلله په زرهاو افغانان راغلي خپل ملي بیرغ یې راوړی موږ یو قطار روان کړی د موټرو یو بل رقم لکه یو جشن یو دغه د ملي بیرغ په باره کې څه وایي د ملي بیرغ زموږ اصل دی او د دې نه تېرېدل چې دي دا به ډېره بې غیرتي وي ستاسې نظر څه شی دی والله د ملي بیرغ په باره کې موږ ملي بیرغ زموږ ویاړ ده او موږ ملي بیرغ غواړو سپین بیرغ قدر کوو او د ملي بیرغ غوښتونکي او موږ دا خواهش کوو چې د ملي بیرغ ملاتړ ټول افغانانو کې هغه کلر دي او کبر دي او بل طالبانو ورونو هم موږ دغه غواړو چې زموږ ملي بیرغ که چېرته دوی ملي بیرغ ومني نو د ټولو افغانانو زړونه به سره یو کړي زړونه به ورګډ او که دوی چیرې غواړي چې ملي بیرغ نو دوی کرکه پیدا کړي د ځوانانو نه ملي بیرغ شکوي او ملي بیرغ په ګروند کې نه پرېږدي په محال کې نه پرېږدي بیا نو د ټولو ځوانانو کرکه پیدا کېږي دوی باید کوښښ وکړي چې مینه ورکړي ځوانانو ته محبت ورکړي ځان ورنږدې کړي دوی متاسفانه نور هم فاصلات زیاته ورکړي ځوانانو ته په زړه کې کرکه ور واچوي دوی ته پکار دي چې ځوانانو ته مینه ورکړي محبت ورکړي او ملي بیرغ سل په سره که چېرته دوی دا ملي بیرغ ومانو سل په سره کې به خلک ټول دوی سره دوی ملاتړ وکړي او که دوی دا کارونه کوي وعلیکم السلام ورحمة الله د خبرې ختمې شي خبرې ښه خاصی خیرت دی نو موږ غواړو موږ دا خواهش کوو له ټولو ځوانانو څخه هغسې هر ځای دي باید د ملي ملاتړ په غبرګون کې راووځي په ننګرهار کې ماشاءالله راوتلي موږ قربانیانې په روز کالي قربانیانې په ملي بیرغ باندې ورکړې هغه قربانۍ موږ ویرې نه کړو هغه شهیدان موږ ویر نه کړو هغه قهرمانان موږ ویر نه کړو صحیح ده مننه خوشحاله اوسې دې بل ملګري له به ټیم ورکړم نو تا به کوز کومه نور ملګري به هم راولم صحیح ده السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام په خیر علي ورور طبیعت ښه دی شکر الحمدلله تا ته خیرت کوم دې نه غږېږي ورور جانه د خیره زه د ایران نه غږېږم ښه د کوم ولایت یې د خیره پاکستان یم کاپیسا ولایت ښه پاکستان وروره زموږ په ملي بیرغ باندې مسله ده بخښنه غواړم دا مسله داسې ده چې د پاکستان او دغه نه ده خو بیا هم ته افغان یې که نه بله زه افغان یم ښه ته راته ووایه چې د ایران یا نور ملکونو کې ګوره دا دغه بدلېږي دا نظامونه یو ملک ملي بیرغ یا ملي سرود یا ملي شیان د څوک دي ولې د افغانستان کې دا کار د افغانان کوي ولې دغه د عذاب باندې دي اخته دي چې همیشه داسې کارونه کوي چې په هغې باندې د ولس زړه ریبل کېږي او ولس ته توهین کېږي او زموږ هغه ملي شیونه په تبلیغ احترامي کېږي تاسو څه نظر لرئ وروره یو ښه خبره ده ښه ملي بیرغ ده موږ افغانان یو کارونه کوي یو سری خلک دي چې په زوره دې واداره کوي ته یو کار وکړي نن ما یو ویډیو کتله هلته ملي بیرغ لګولی دی هلته ځان جنکیانې راخسي هلته ملي بیرغ لګولی دی دی د هر کار کوي بیا داسې یو کارونه کوي ټول عمر په خارج کې اوسېږي په افغانستان کې یو څه شی هم نشي هغه کولی یوې خبرې هغه نه لري واک دی راځي ملي بیرغ زما داسې دی زه به دا بیرغ نه منم او زه دا بیرغ نه منم دا یعنې څه شی په هزارهګان اوس یو دانه دی لیف راځي قام پرست دی ټول پښتنو ته کنځا کوي ټول پښتنو ته کنځا کوي ګوره وروره دا ستاسو جواب مه واورئ زه بېرته جواب ملي بیرغ ته اصلي کې دی د توهین کوي ملي بیرغ په زوره دې واداره کوي داسې یو کار در باندې کوي چې تی په زوره در باندې هغه کوي ملي بیرغ ته هېڅوک هغه نه کوي ستا جواب ما واغسته زه به تاسو بېرته جواب درکړم ستا سوال ما واخلم داسې دا چې دا د یو شخص پورې تړلی اوس یو سړی به راځي بېادبي نه په هغه داسې کار به کوي نو اخو دا یو شخصي دغه دی یو د ولس خبره ده دا ګوره ماشومان خو موږ او تاسې نه یو اوس یو سړی راځي موږ دا شی غندو او دا شی هر یو ته ویو چې تاسې د ملي بیرغ نه غلطه استفاده مه کوئ مه وروره د بل چا بیرغ ته بې احترامي کوئ عالم کې د هر وطن بیرغ چې وي
هغې ته موږ احترام لرو، که د پاکستان وي که د انډیا وي که د هر ملک وي، ځکه الله تعالی ویلي دي چې تاسې د بل نقلي خدایانو ته دغه مه کوئ چې ستاسې اصلي خدای ته به کنځلي وشي. نو خبره دا ده چې دا خو زموږ دغه دی، موږ دا ستا خبره بالکل صحیح ده، خو موږ دا وایو چې دا سیسټم باید نور ختم شي. یو بیرغ د یو چتر لاندې دغه وکړو په اتفاق په اتحاد. دا بیرغ چې دی د افغانانو فیصله ده، د ولس دی. ګوره بیرغ باید یو وسیږي. اوس موږ دولت لرو، شکر الحمدلله اسلامي دولت لرو، وطن کې مغلا نشته، زنکه بازي نشته، بل کوم هغه نشته دی، امنیت ښه برقراره دی. نور څه شی غواړي چې دی اوس هغه راوتي دي مقامات راوتي دي. دا مقامات څه شی معنا یعنی چا سره جنګیږي؟ مقامات څوک دی؟ همدا ملي بیرغ جګی کنه. نه زه دې پوهېږم، زه دله جواب در کوم. ډېر ښه خبره دې وکړه. مقاومت والا هغه خلک دي چې نه زما افغانیت مني، نه زما ملي بیرغ منلو، نه افغانستان منلو. زه بالکل د هغې خلکو خلاف، زه د جنګ خلاف یم. زه به موږ باید هره مبارزه چې وکړو د سولې د لارې د امن د لارې خپله مبارزه پر امن طریقه وکړو، څنګه چې دا نوره دنیا کوي. نوره دنیا د مظاهرې د لارې یا د نیوکو د لارې خپل هغه اصلاح کوي. موږ د ټوپک د لارې، ولې د ټوپک د لارې موږ دا مشکل حل کړو؟ اوس دغه مسله چې راغلې ده، موږ باید د دغه د لارې حل کړو. پر امن د دې نه دشمن استفاده کوي. نو وروره مقاومت چې د نه یم چې ملي بیرغ مقاومت نه مني او تعلیم نه مني، ما ته یو شی دی. زه ته خپله زما دا شخصي نظر دی، ځکه چې هم ملي شی نه مني، دا ملي نه مني. ملي بیرغ چې ومني د ټولو افغانانو به په دې کې ګوره زما شخصي مسله نه ده. زه په خارج کې اوسېږم وروره، تا د خارج خبره وکړه. موږ دغه اوس د وطن سره په دغه لندن کې د دې لندن نه خالي خبرې درته کوم، موږ 6 میلیونه افغانۍ کومک کړې. دغه ویډیوګانې هلته پرتې د خارج کې هغه خلک اوسېږي، په خارج کې هغه خلک اوسېږي چې د وطن په هره بدبختۍ باندې دی خفه کېږي. خارج کې هغه خلک اوسېږي. ستا خبره منم. اوس یوه خبره ستا خبره منم. زمونږ خلک خپله ګوره یو سری خلک دي هغه خپله دې بیرغ ته هغه نه لري، احترام نه لري. صحیح ده، داسې وایي چې زه ډېر احترام ورته لرم. که چېرته دی ورته احترام لري، د آهو په نامه یو دا نجلۍ ده، د آهوی کندوزي په نامه ده، په خارج کې اوسېږي، دی په شورتک کې ګرځېږي، دا ملي بیرغ راغستی ګرځوي. دا اسلام دی؟ دی چې وایي په دې بیرغ کې زموږ کلمه ده، دی په دې کلمه باندې عقیده لري، دا مسلمانه ده چې دا په شورت کې راوځي، دا هغه کوي. په کوم ځای کې ګوره خارج کې ګوره هر ځای کې چې دا چراغ قرمز ورته وایي، ایران کې ورته چراغ قرمز وایي. دا موټر چې درېږي ښه ترافیکي هغه چې دی هر موټر مخې ته ځان ته رخصېږي، دا د دې هغه دا بیرغ د دې غاړه کې، دا د دې بیرغ درناوی ده، دا د دې بیرغ سره مینه ده. نه دا مسلمان ګوره توحید هغه په دې بیرغ باندې کلمه لیکل شوې ده. هر څوک چې دا کار کوي د چون نه الګ کوي او هغه د افغانانو نمایندګي نشي کولی. اوس موږ شکر ده الحمدلله دولت لرو، اسلامي دولت به دا پرېکړه کوي. موږ ګوره هر سړی دی ملت حق لري چې هر رقم ته هغه وکړي، ولې دولت باید احترام ولري. دولت اوس موږ اسلامي دی، دولت داسې پرېکړه نه کوي، هیڅ کله داسې پرېکړه نه کوي چې هغه د ملت په هغه وسیږي. هیڅ وخت کې هغه داسې یو کار نه کوي چې زموږ زه یو خبره کوم وروره، زما خبره وره، زه پوه شوم چې ته څه وایې او څه خبرې کوې، خو دې ګورئ کله چې د طالبانو نظام راغی که نه، ما خو اول دا خبره وکړه چې نظامونه بدلیږي، ملي شیانو ته باید ګوتې وړل شي. ګوره په 18 کسانې په خوست په ننګرهار کې زلمیان شهیدان کړل، مګر د پاکستان نه یو ټرک راځي او په هغې باندې د پاکستان بیرغ لګېدلی، طالب هغه بیرغ لرې کوي، طالبان راپاڅېږي هغه د وظیفې نه خوا کوي. نو ته په خپل بیرغ باندې خپل خلک شهیدانې ځوانان او د پاکستان چې ستا سره کوم ناروا ده ستا سره نه کړې د هغې یوه خبره درته وکړم، د پاکستان نه چې کوم کومک راغلی هغه د کومک هغه موټرو د پاکستان بیرغ پرې لګېدلی و، هغه اجازه لري، حق لري. د بیرغ په سر هېڅ کله ګوره زه درته یوه خبره وکړم، دا هسې خبره دا خلک کوي، بیرغ په سر کله څوک حق نه لري چا باندې هغه وکړي. ګوره امیر صاحب دا خبره وکړله، په خبره باندې ګوره ښه به لیدلي ده سوشل میډیا کې پخش شوله دا خبره.
چې هیڅوک هیڅ مجاهد حق نه لري او چاته ووایي ته دې راکړه ګوشي زه ستا ګوشي وګورم ستا په ګوشي کې څه شی دي هیڅوک حق نه لري چې یو موټر ودرې ورته وایي چې را دا باید واقع در کوم یو واقع خو مې راته وویله په خوست کې ګوره د خوست والي دا جرم وکړو چې د خلکو واني نیمه بریتي والي سرونه یې پې کړ کړه بیرغونه ورته خوله کې ورکړه هغه څوک وروره دغه دوه ورځې مخکې د کرکټ په شپږیزه کې یو سپین ږیری د ملي بیرغ د سر نه چاپېر کړی طالب ته هغې کوشش کوي چې لرې ډېر داسې ویډیوګانې شته دی چې طالبان راغلي دوکان ته ګوره زما خبره وکړه که نه رښتیا خبرې به کوو دروغ منلو ولس به نه غولو نه به ځان غولو ډېر طالبان راغلي په یو دوکان کې بیرغ ویډیوګانې شته دی داسې خو نه ده چې کومې هوایي خبرې دي هلته بیرغ لګېدلی بیرغ ته راوالې صاحب مهربانه ګنډه کې ځان سره ویسي نو ته ولې داسې کار کوې دیوال خو ولس سره اوس په سراسر د افغانستان کې سمه ده اوس په سراسر د افغانستان کې ملي بیرغ هم شته دی په دې ټولو دفترو کې په هر ځای کې چې د افغانستان ملي بیرغ و هغه همسې ایښی دی صحیح دی سپین بیرغ یې چې کړی دی هغه د دولت پرېکړه ده فعلا ځکه چې دولت یې نیولی دی اوس تازه دی دولت تر څو د دولت په رسمیت پېژني دا لوټې دا خلک ورسره اشنا کېږي صحیح دی یو ذره وخت وري زمان هغه خو یو بیل پړاو دی وروره پېژندګلي نه پېژندګلي بیل پړ زه تا نه دا پوښتنه کوم ګوره زه تا ته یوه خبره وکړم دا نظام دی ښه دې کې هر رقم ته د عام خلک نه دي د تېرې ادارې کسان داسې کارونه کوي په همدې د بیرغ په سر باندې یو ته بل ته پیسې ورکوي نور ملکونه یې هغه کوي صرف د دې لپاره چې تفرقه واچوي مخکې به د تېر نظام کې یو عکس په سر چې یو شهید قبر و هلته د سپین بیرغ لګېدلی و یو ملګری و هغې ورسره عکس اخیستی و په تورخم نه را روانې وینو 6 کاله باندې و 2.5 لکه افغانۍ ته نه واخیستل بیرغ شو که خالي یو عکس یې هغه ځای کې اخیستی و صحیح ده که نه دا بیرغ اوس ګوره په کابل کې هر ځای کې شته دی په موټرو کې شته دی هر سړی احترام کوي څوک چې د وطن چا سره چې د وطن مینې هغه دا کار نه کوي د طالب په جامه کې خلک راځي د طالب په جامه کې خلک راځي چې طالب نامبری کړي مننه وروره الله دې ستا نظر و ډېر نیک نظر او دې مرګ یوه خبره کوم دا پنجشیر خلک چې دومره ځان د پنجشیر د دولت کسان چې دومره ځان هغه کوي ښه وایي موږ وطن سره مینه لرو داسې دا بیرغونه جګوي اوس خارج کې د سوشل میډیا ډکه ده بیرغ راجګي ډېر او سر کې دي زړه باندې ږدي دې بیرغ سره ولې مخکې مینه نه لرودله مخکې دولت کې چې دا ولاړې سره تر هغې سره پورې د دې بیرغ بیل و بیل بیرغ هزارګان یو تعداد راځي سوشل میډیا کې دې بیرغ ته کنځا کوي ستا نوم څه شی دی نوم دې څه دی زما نوم عبدالمنیر ګوره زه دلته په لندن کې موږ ډېرې جلسې کړي په اروپا کې موږ کړي ټول ریکارډونه پراته دي هېڅکله زه او زموږ ملګري د بل تنظیم بیرغ ته اجازه نه ورکوو چې زموږ دغه ته یې راوړي مظاهرې ته زموږ درې رنګه بیرغ نه علاوه هېچ چاته اجازه نشته دی چې هر څوک وي خبره ورسېدي دا زموږ پرېکړه ده ځکه چې که موږ زه خپله د ډول هېڅ نه دې بیرغ سره مخالفت لرم نه د سپین بیرغ سره خاص د دې لپاره راغلم دا خبره وکړمه چې دغه کسان چې راځي د سوشل میډیا کې چې دي چې دې بیرغ نه داسې هغه کوي او سپین بیرغ باندې یو تعداد دي هغوی نه مې شته کړي فیسبوک کې سپین بیرغ یې ایښی دی دی یې ایښی دی یو که دوه دا چې هر سړی اوس دې ته که ووایي یو کومنټ وکړي یو یعنې د هغې کلمې نه تېر شلمه دې کلمې پسې شلمه دې په اصلا په هغه کې شک دی په ایمان کې شک دی دا کارونه ډېره مننه خوشحاله اوسې ملګري ته سلام کوه خوشحاله شو نور ملګري به م راوالو مننه خیر اوسې عزتمن شه الله دې ډېر عمر درکړي دا یو طالب پلو یو ګوره خپل نظر وړاندې کوو نظر د حق دی او موږ دلته بعضې مټکور راشي غواړي چې د خپله خوله زموږ د خپله خوله او د خپله ژبه زموږ په دغه کې راولي چې یاره یعنې څه ګوره دلته موږ چاته بدې ردې نه ویو موږ دا په زموږ هم دا اسلامي حق دی هم افغاني حق دی زموږ حق دی دا ملي بیرغ ملي سرود ملي بیرغ زه چلنج ورکوم چلنج چې څوک هم یوازې زه نه چې زه ګنې ښه تکړه ځوان یم چې زه په ثبوت باندې رسوم چې د السلام علیکم وروره په خیر راغلې
وعلیکم السلام. څنګه باچا صاحب ته بخیر خیرات یې؟ طبیعت ښه دی قلاري د کوم ځای نه غږېږې د خیره؟ د ایران غږېږم باچا صاحب. الله د ایران مسافرو الله دې خیر پېښ کړي. ښه د پورته وطن یې که د ښکته وطن یې د خیره؟ د خیره سره خو یم د افغانستان، خو ګوره نه مهاجر یم. دا په دې کې به د دې ولتال پاکستان یم دغه پاکستان نه ولې. نه 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 ګوره موږ کې مهاجر نشته. امو تر اباسینه یوه خاوره یو وینه لر او بر یو افغان. قضا ختمه ده وروره. مهاجر نشته. هر څوک چې دا خبرې کوي دا ډېر بې عقل دي چې د خپلو افغانانو د ښکته وایي چې دا مهاجر هسي. هېڅ مهاجر نه یو. که په مهاجر بیا ټول پښتانه مهاجر دي، افغانان مهاجر دي. څوک په لاهور کې، څوک په قطر کې، څوک په سعودي کې، څوک په دوبۍ کې، بیا خو ټول مهاجر یو. نو دا خبره نشته وروره. دا کم پیغور نشته وروره. دغه دي دا زما یو انډیوال هم راسره ناست دی باچا صاحب. قسم په خدایه بله ورځ د دغه سره روان و نو د ایران ملي بیرغ هلته ځړېدی. بره ما ډېر زور راکوي. بره ډول ولې زور درکوي؟ ما دی ورته ګور د خلکو ملي بیرغ په څونې فخر ځړېږي. زموږ دا چې راغلې طالبان راغله اور یې ور واچوئ. پر موټرو باندې دوی به نورې طریقې نه زده کوي. یو بل چا ته کپسول راخیستی وای ګوره ته په دا موټر دغل کېږي دا رقم ته دا ملي بیرغ ځینې لرې کوه. نو ما ته ملي بیرغ ته څه کوې؟ ته نور دغه وکړه با دغه ملي بیرغ ښکته کړه. ته نورې ننګې وکړه. ته د ملي بیرغ ولې دغه کړه؟ بلکل ولس به ګېډه موړ کړه، ایجوکیشن تعلیم ورکړه، نور پرمختګ کارخانې جوړې کړه. تا د بیرغ سره راغسې د ولس سره یعنې د دې درې رنګه ملي بیرغ سره دښمني دا د کلمې سره دښمني ده. کلمه کې لیکل شوې ده د ولس سره دښمني ده. نو ته ولې دا کار کوې چې څه مهربانه دا ولسونه ځورې؟ ګوره هر یو افغان په دې کړېږي. په دې باندې دې پوه شي چې هر یو افغان په ملي بیرغ باندې کړېږي او هر یو افغان په زړه کې ملي بیرغ پروت دی. دا ټوکې نه دي چې ټوکې دي. بالکل صحیح خبر ده. مخکې به موږ قسم په خدای پاکستان ته یو وخت پاسپورټ ما جوړ کړی و. پاکستان ته د پوسخان دپاره به 500 کالدارې ما ویزه ولګوله چې پوسخان مې به ووایي. اوس هغه پاکستان دی چې په $1,00,000 په $1000 باندې ویزه نه ورکوي. بیا هم افغاني ته ویزه په $1000 نه ورکوي. ته هغه لږه پرېښې د خالد اواز تا بیرغ راخیستی دی. چا په کرکټ میدان کې ولاړې یو هغه سپین ږیرې په کرکټ میدان کې ولاړې پر سر یې پیچلی دی ټوپک وردای دی کوي. خالد اواز ته دې ټوپک دی مه کوه. ته د کونړ باندې ټوپک وردای کوي چې بمباریان یې پر کوي یا پر بولدک باندې ستا اوبه راکښته کوي. ته هغه ننګې وکړه. ته د ملي بیرغ سره تا څه شته راخیستي؟ نو معلومه خبر ده چې ته د پاکستان ایسا یې. ته ملي بیرغ څخه ښه نه راځي چې ته دا چلونه کوې. بلکل چې ګوره که چېرته ملي بیرغ او ملي سرود دې نه مني نو پوه شه چې دا پردۍ پروژه ده. بلکل په دې کې شک نشته. موږ ورته دا خبرې فلحال نه کوو، خو دې خپله غواړي چې دغه خبرو ته دا ملت مجبوره کړي چې د خدای نخواسته بیرغ ته توهین وشي یا د بیرغ ته بد رد جوړ شي، ده ته بد رد جوړ شي. سوچ دې وکړي سوچ چې 50-60 1,00,000 طالبان دي او بل طرف ته 40 میلیونه افغانان دي. د دې 40 میلیونو خبره ښه صحیح ده. که ستاسو 50 یا 1,00,000 صحیح خبره ده. دا خو هم شریعت ته وایي، هم افغانیت ته وایي، هم انسانیت ته وایي چې د دې خلکو حق دی. خوشحاله اوسئ. زه به نور ملګري مې راوالم عزتمن شیخ سفر ولرئ. مهرباني لاس ستر مه کوه. ډېر مننه. خدای پام دا ملګری او ګوره څومره دردېږي. موږ هر یو افغان په دې باندې دردېږو ځکه چې ملي دا زموږ ګوره دا زموږ پېژندګلي ده. بعضې دلته دغه مټکور راشي مړه خیر دی خو بیرغ یې بدل کړو. او خدای ته ظالمه دا ستا پېژندګلي ده. دا زمونږ د دنیا کې یو شناخت دی. په کوم دنیا کې داسې بدل شوي د دې جواب ماته راکړه چې دا بیرغونه نظام سره بدلېږي. په یو ځای کې نه بدلېږي. یعنې دا په خپل ځای پاتې کېږي. او که چېرته موږ د دې نه تېر شو ګورئ دا یاد ساتئ چې دا ټولې پردي درسي دي. نو بیا به در باندې همیشه دا نخره کې نن د طالبان حکومت یو کال 2 کاله 3 کاله دا خو همداسې نه پاتې کېږي. خامخا بدلېږي. بل نظام راغلی هغه به ورشین بیرغ راغوستی، بل به تور راغوستی. دا کوم انسانیت دی؟ دا کومه پښتو ده؟ دا کوم غیرت دی؟ دغه برابر ته وروره تا ته زنګ اپشن نشته دی پښتونو. ښه ته راشه وروره. جاوید کم یو ډېر دغه کې کمنټونه کې جاوید خان نادر دیک صاحب. نو خبره دا ده چې په دې شي باندې باید دغه وشي، په دې شي باندې غور وشي. او پرون موږ الحمدلله د ډېر دغه وشو. رحم الله نور به دې بلاک کړمه که بیا سم کمنټ نه کېده ځکه زموږ لایف د چټۍ په لایف نه دی. که یو کس یې ګوري او که دوی ګوري نو ځان دې اصلاح کړه. موږ د پاکستان بیرغ موږ همیشه دا مخکې خبره وکړه د هېڅ چا بیرغ ته بې احترامي نه کوو. ستړی به شي. په خیر راغلې وروره.
السلام علیکم باشا. وعلیکم السلام. طبیعتونه ښه دي وروره؟ جاوید خان دا راته ووایه چې د لر وطن یې که د بر وطن یې؟ یاره دواړه زما وطن بلکل دې کې شک نشته دی. ښه چې کوم دي کې د خیره؟ زه پېښور کې یم. پېښور خو پېښور وایي دا د خپل خوندونه خپل یې مزې خو پېښور خو پېښور دی که نه. ډېر د مینې ښار دی وروره خدای دې د خیره زمونږ او ستاسې حالت ټیک کړي او د پېښور کوڅې زمونږ خپلې کوڅې دي د قطعخانۍ کوڅې دا شینچې دا د ګنټګر مربا او کیر د قطعخانۍ پالوده او سیا مهربانه د صدر کچالان او چولې د کچریو دا ټولې زمونږ دي وروره د شوبې پانچې نو دا چېرته یې کې دي یار؟ ته خو ډېر بلد یې دلته پاچا صاحب. زما خپل وطن دی څنګه به بلد نه یم د پلار نیکه وطن مې دی که لر دی او که بر دی. بلکل ستاسو د ټولو وطن دی. څومره پښتانه دي هغه افغانستان باندې حق لري او د پاکستان د پښتنو سیمو باندې حق لري. دا ټول زموږ مشترکه وطن دی. موږ مسلمانان یو. دا یوازې یو خبر راوتې ده د الله په نیز باندې سرحدات نشته د مسلمانانو په منځ کې. که څوک یې ساتي هغه به ساتي. څوک یو غلط فکر کوي د بعضې خلکو په دې کې ګټه وي چې یاره یو دوو کسانو تفرقه راوله یو دوو کسانو مثال یو دوو قومونو په منځ کې درز دروز راوله. خو زه به ذات خود دا شي نه منم. زما دپاره افغانۍ پاکستانۍ دواړه یو. مننه خوشحاله اوسې. ښه زموږ موضوع خو د ملي بیرغ په باره کې ده فقط یې موږ دغه دی چې مرګړي دغه ونه کړي نو دا موضوع داسې ده چې د افغانستان د پورته وطن افغانان پښتانه هغې نه پوښتنه کومه چې ملي بیرغ په یو دي کې نه بدلېږي. لکه اوس دا پاکستان نظام دی عمران خان لاړو شهباز شریف راغی مګر بیرغ په خپل ځای دی ملي سرود په خپل ځای دی. خو زموږ بیا په افغانستان وطن کې د بده مرغه په داسې خلکو زموږ سر دی چې نه په سیاسي شعور پوهېږي نه په د وطن په همیشه د ټوپک د لارې د زور د لارې داسې حرکات کوي. دا پاکستان کې څومره دا 3 کاله کېږي نظامونه بدلېږي. چا بیرغ ته ګوتې وې نه وړي چا ملي سرود ته ګوتې وې نه وړي څوک ګوتې نه وړي. خو زموږ په افغانستان کې چې دی په داسې دغه زموږ د 10 ځایه تقریبا دا ملي بیرغ بد د بیرغ سره کوم دښمني ده د خدای په قهر ککړ شي بس یا نور دنیا نه باید دا دغه زده کړي دا شی. داسې ده چې انډیواله په افغانستان باندې 40 کاله ډېرې خرابې ورځې تېرې شوې او الله پاک دې پې نوره نه راولي په یو مسلمان ملک باندې لکه څومره کفارو ملکونه دي په امن او سکون او خوشحالي او یو چکر او مستي ته خو د کفر په وطن کې یې اورې زه صفا خبرې کوم ته وګوره هر یو انسان به په یو سک یو چین یو خوشحالي یو چکر او مجلس او میله کې وي که نه. نو انډیواله داسې کار دی چې د یو بیرغ په سر باندې اوس نور یو غم پیدا کول کور ته مړي لیږل د دې څه مطلب شو؟ دا یو تحریک داسې چلول پکار دی چې مطلب دا دی چې دومره ورانۍ ته جوړ نشي. لکه زه خبر شوم زه ډېر خفه شوم چې د یو جنډې په سر باندې 2-3 مړي 11 ساله پرون دلته په لندن کې زمونږ د بیرغ دپاره موږ افغانان راغونډ شوي پښتانه افغانان یقین وکړئ چې موږ په قطار کې موټر روانو داسې روانو لکه ته چې دا یعنې زه په خپل افغانستان کې داسې نشم ګرځېدی. خپل بیرغونه سړکونه موږ نیولي وو موټر سایکل والا هلکان راسره وو دغه اکثر کاروبار په دې پیزا ډلیوري او د کاروبار په دې پیدا کوي بیرغونه یې لګولي وروره رنډونه ورور صاحب مهربانه پولیس سره هم خبرې کړې وې د هغې زموږ د امنیت نیولې وو خپل هم تقریبا 10-15 کسان زموږ د امنیت دپاره د روند دپاره وو یعنې ځای راله راکړی وو هر شی. نو ته ماته دا ووایه چې دا کفار دي خو د دې د وجې وایي چې د کفر نظام چلېږي د ظلم نظام نه چلېږي. زه په خپل افغانستان کې داسې بیرغونه نشم اوچتولی داسې دغه نشم کولی. ته ماته دا ووایه چې ته به د دې کفارو هېوادونو صفت کوم که بیا نه کوم ځکه جوماتونه دلته شته مدرسې دلته شته قانون ما دپاره انګرېز دپاره یو شی دی. زه چې دلته یم دی که دا نشته چې ته کوم ملک یې ته د پاکستان ته د افغانستان ته د انډیا ته د ترکیې ته کوم ملک ټولو دپاره یو عدالت یو قانون یو انتظام. مګر ته لاړ شاته وګوره بس دغه همدغه د انګرېزانو همدغه د امریکایانو ټوپکې نیولي لاسونو کې کارتوس هم پکې دي خپل خلک پرې وژنه او د اسلام په نوم باندې خپله اورونه بربادي کوه والله کې به لږ شي
ځکه نه موږ ټوپک جوړولی شو، نه موږ کارتوس جوړولی شو، نه پیسې زموږ دي. د دې خلکو ټولې منصوبې دي او همدغه خلک یې زموږ استازي خلک په یو بل باندې عملي کوي. باچا صاحب داسې کار دی که نه چې زه به تا ته وکړم یو خبره. زمونږ دا ملکونه چې دي دا چې کوم ایشیا علاقه ده که نه، د دې عدالت چې کوم دی دا په بیه باندې خرڅ شوی دی، د دې نظام درهم برم شوی دی. هغه حق عوام له دا ملکونه نشي ورکولی چې کوم حق چې کوم دی په برطانیه کې یو انګریز له ورکوي، یا په جرمني کې ورکوي، یا په فرانس کې ورکوي. زمونږ د اسلامي دنیا چې کومه ده د نبي علیه السلام د 30 کالو زمانه چې ونه په هغې کې په عدالت باندې ډېر زیات زور ورکړی شوی. مطلب دا چې یو کیس راځي د یو مسلمان نبی علیه السلام له ورسره بیا یو کیس چې کوم دی او هغه کیس د یهودي سره وي، هغه کیس چې کوم دی د یهودي په 3 ځای کې وګټل، عمر نبی علیه السلام سره یې وګټل هغه یهودي، او هغه کیس د ځمکې په سر کیس، او هغه کیس عمر فاروق سره یې وګټل، او هغه ابوبکر صدیق سره یې وګټل. نو زه تا ته دا وایم چې زمونږ عدالتونه د دې نه د خیر تمه نشته. که دا څومره ملکونه هم چې د ایشیا چې څومره ملکونه دي دې کې عدالت نشته، دې کې هغه حق تعالی نه درکوي. لکه اوس ته د افغانستان جنډه مو اوچتې ته ستا حفاظت ته مو ولاړ، مطلب دا چې ته ستا د رایې حق هم دی. په روز کال نه بل کال یې موږ د استقلال ورځ ومانځله، موږ انګریزانو ته شکست ورکړی د غازي امان الله خان. په خدای کې لکه چې زموږ سیکورټي انګریزانو نیولې وه، او د دې ملک یې زموږ د دې په خلاف باندې دغه کوو. د خدای په لحاظ باندې د طالبانو داسې نورو ته خدای ته وګورئ، لږ د خدای نه وېرېږئ. نو ډېر مننه، زه به نور مرملم ټیم ورکړم. خوشحاله شو الله دې عزتمن لره جاویده. ډېره مهرباني او جهان مننه، او دعا کوو زموږ وطن ته دعا کوو، ستاسو وطن ته هم دعا کوو. خدای پاک دې دواړو کې خیر راولي. خیر خدای په امان، خدای په امان. دا زموږ ورورو د ښکته وطن، او دغه ورور ته ټیم ورکړم. خبره دا ده چې موږ هلته هم چې وو زموږ ماغزه دومره خلاص نه وو. دا خلک فکر کوي چې موږ السلام علیکم ورور په خیر راغلی. السلام علیکم باچا صاحب محترم، ښه جوړې په خیر یې؟ طبیعت دې ښه دی، قلاري ده. دا ته خو معلوم چې د پورته وطن یې د خیره. خو زه به داسې کوم چې دا د پول کردار به دا کوم د لر او بر افغانانو په منځ کې، نو دا لهجې نه بیا ما ته معلومات کېږي. و خو لر دی او بر دی یو وطن دی، خو بس څه وکړو ظلم دی. ښه ته کوم ځای کې اوسېږې؟ د وینډو نه خو ښکاري شیشې نه چې بهر خارج کړي. و زه خپله فرانسه کې اوسېږم باچا صاحب محترم. او هغه د ټوقه نیم پکې هغه اسماعیل شهید خبره وایي موږ مجرم د پوندو نه پېژنو. نو موږ دا خارجیان دغه نه پېژنو چې د سره کوم کړکۍ لري یا شدارې لري. ته دې راته ژوندی اوسې باچا صاحب محترم، الله دې عمر ډېر کړه او ډېر خوشحاله کېږو په دغسې پروګرامونو باندې چې تاسو کوئ. تاسو دې راته ژوندي اوسئ، ستاسو ملګري دې ژوندي اوسي. واقعا پرون مې لایف کته، یعنی ډېر زیات خوشحاله وم، چون په خپل وطن کې دغسې یو کار موږ نشو کولی. دا ډېر د یو خفګان ځای دی، او په پردي وطن کې ګوره موږ ته څومره وخت راکول کېږي دلته د بیرغ دپاره. په خپل وطن کې موږ نسو کوی دغه کار. که ځوانان یې اوچتوي هغه ځوان سرکوبه کېږي او هغه ځوان نه پرېښودل کېږي خپل غږ ته چې مثلا خپل غږ اوچت کړي. نو دا ډېر د افسوس ځای د موږ دپاره. بالکل. فرانسه کوم ځای کې اوسېږي؟ فرانسې پاریس کې اوسېږم پاچا صاحب. ښه رحیم صدیقي هلته درغلی دی نن په خیر؟ والا راغلی ده او ورتللو م په خدای دغلته راسره انوارۍ کې بیرغونه مې ایښي دي او لګولي مې هم دي. خو په خاطر د دې سبا یې ما والا چې لږ کار و نو نه مې شو کوی وختي تلمه. لس بجې د فکر کوم د پیرس په ټیم باندې 10 بجې داسې وه چې زه خپله هم در تلم، همداسې ما چکر خپله هم واړو. خو دلته زموږ څه د ملګري د هغې څه ودونه مدونه یې د هغې د وجې ما غوښته چې خو بیا به انشاءالله دا کمپین به نه پرېږدو. دا یوازې نه زما کار دی، نه د رحیم صدیقي دی، نو ټولو مشترکه کار دی. انشاءالله په دې باندې به خپل غږ همداسې دوامدار ساتو. په پیرس کې به انشاءالله تاسې وګورئ چې مرګړو سره به تماس کېږو، هلته به انشاءالله یو غټه جلسه نیسو د میرا په باره کې د خیر. زه یوه خبره وکړم پاچا صاحب محترم، دا هغه 2000 کال نه دی چې دوی مثلا هغه فکرونه کوي چې 2000 کال دی، دا 2022 دی. او اوس هغه وختونه او هغه خوبونه دي هغوی هم نه ګوري چې په پټو سترګو د خلک ورسره هر شی ومني. او هغه افغانان هم نه دي. په دې 20 کالو کې دلته تر 20 میلیونو ډېرو خلکو دلته تعلیم کړی او زده کړې کړي دي. د خلکو فکرونه اوس خلاص دي، خلک په دې باندې نشي دوکه کوی. مثلا
دا پروژې د دوی نورې نه چلیږي ان شاء الله. دلته ډېر خلک تعلیم یافته دي، خو افسوس ځای دا ده چې موږ مشران او زموږ په رهبریت کې چې څوک ول د هغه ځوانانو هغه قربانیان او هغه افغانان چې مثلا غریب او غربه ول، هغوی پکې چې هر څه قرباني ورکړل د هغې ته هېڅ ونه کتل شول او زموږ هغه رهبریت نه و هغه شی چې افغانانو ترې بالکل دغه ډېر شوي دي. انشاءالله موږ به خپله مبارزه دوام ساتو، ځکه وطن دا وطن زموږ مور دی، زموږ په موږ باندې حق جوړېږي. که چا خیانت کړی هغه به خدای ته هم جواب ورکوي او نن هغه د کوټې نه نشي راوتی. موږ ښه ډاډه ګرځو صاحب مهربانه، ځکه د 1 روپۍ خیانت هم نه دی کړی او د وطن ته هم څه ښه کړي ښه مسره کړي بد مسره نه دي کړي. موږ وروره سرې سترګې ګرځو، هغه وروره د کوره نه شو نالت یې د په دا دولت شي، نالت یې د په دا شهرت شي، نالت یې د په دا چوکۍ شي چې نن دا په اروپا په بل ځای کې پټ ګرځي. نو موږ هغه الحمدلله چې صحیح ښکاره ګرځو که نه. بالکل صحیح خبر ده. بس وطن پر چا ډیره مننه. ان شاء الله فرانسې ته به ان شاء الله پروګرام درته دی په خیر راځي او هر کله راشي مننه. ژوندی اوسئ، چې وخت دې موږ ته راکړه، نور ملګري هم دي نورو سره مو غږېږي. ډیره بخښنه غواړم. نو دا خو ملګری و د فرانسې نه او ان شاء الله چې بالکل دا یو ډیره زبردسته خبره وه چې هغه د 6 نه 9 وخت نه دی. اوس د 2022 ټایم دی، د میډیا دا سوشل میډیا دا هر سړي په لاس کې دغه ټي وي دی، دا موبایل چې دا ټي وي دی. سړی مې چې په خیر راځي اواز درځي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلام مشه وروره په خیر راځي. سلامونه ټولو ملګرو، سلامونه ته وعلیکم سلام. عزتمن شي وروره. د بیرغ مسله د کوم ځای نه ده خیره پکې خو زما ته د بل ځای ښکاري. زه دغه سعودي عرب کې ما فلحال خو د لاندې پښتونخوا یم. ښه د ښکته وطن یم. خو ستاسو بس په زړه کې ډېر قدر ګڼم، ځکه چې تاسو ماشاءالله یو میچور انسان یو ډېر ښایسته پوینټ اف ویو تاسو چې کومه نیولې ده، نو بېشکه زه هغې کې تاسو سره 100% متفق یم. باچا صاحب ډېر راباندې ګران، اکثر تاسو تصویران هم شیر کړئ، خو زما له طرفه به تاسو ته کمنټ هم میلاویږي که تاسو چېرته کتلې غور هم کړی. خو بهرحال ستاسو خو فینس ډېر زیات دي، خو زه په هغه یو کې الحمدلله زه تاسو سره په هر یو خبره کې متفق یم. او تاسو نن ستاسو ټاپک ما کتلی دی چې تاسو په ملي بیرغ باندې چې کومه ده ستاسو په نن خبره ده که نه؟ بالکل. نو باچا صاحب به زه خو به دا ووایم چې په ملک کې پارټیان هم راځي، حکومتونه هم راځي، غورځېږي نور هم راځي، نوي هم راځي، ختمېږي. خو لکه دوی د خپل بیرغ استعمالوي نو په خپل یو پارټۍ په بیس باندې استعمال کړي، هغې سره چې کوم دا قومي چې کوم بیرغ دی د افغانستان چې کومه جنډه ده ورسره بیا هغه هم استعمالوي چې څنګه په دې نورو ملکونو کې دا یو پارټۍ خپله یو جنډه ده، هغې هم د عزت پکار دی چې کوم ملکونو د پارین واخو خلک نه بدله، هغې سره خو د ملک ډېر امیج خرابېږي که نه؟ بالکل دا یو پیژندګلي دی او دغه ده. خوشحاله اوسئ. د ښکته وطن د کوم ځای ده خیره؟ زه پېښور یم باچا صاحب. ښه د پېښور؟ بس خاص د پېښور یم، ډسټرکټ پېښور. پېښور ښار یې؟ ورسک روډ به تاسو کتلي که چېرته ولې نه؟ ورسک روډ کې خو میله لګېده که نه؟ غټه میله به وه. بس همدغه میلې ایریا یم زه، متري ایریا یم. هلته ما په 92 کې فیروزه لګولې، دغه مرکز دی تبلیغیانو که. ماشاءالله او زه په هغه وخت کې د تنکۍ ځوان وم او هلته شاخ چشمه چې ورته وایي د لمبا ځای هغه هم شته. ورنه بالکل تاسو دې ځایونو تاسو معلومات کړی ماشاءالله تاسو په دې علاقو کې ګرځېدلي. چولۍ پجګۍ ماشاءالله مننه. الله دې راته ژوندی ساتي. مننه خوشحاله ډېره مننه. سلام کوم ملګرو ته. خدای پامه. دا زموږ ښکته ورورو زه کوشش کوم چې د ښه طارق جمیل سره دوستي. طارق جمیل صاحب سره ګوره موږ د علماو خیرام نه پارو که، خو خبره دا ده چې زه دغه عمر چې دی خپله یو تجربه ده. طارق جمیل صاحب موږ هر علماو ته احترام لرو، خو طارق جمیل صاحب نه موږ دا پوښتنه کوو چې ته خبرې کوې دغه خوا کې سره ایله منډۍ ده یو لږ د رضان سره دغه غاړه که دغه تبلیغیان پښتانه تاسې 95% تبلیغیان چې دي پښتانه دي، ورشه په دغه ایله منډۍ باندې د ایله منډۍ د پېښه وباسه دغه بلډینګونه او دا شیان. نو طارق جمیل به بیا زه په هغه صورت ومنم. نو طارق جمیل صاحب دغه جوړه کړې مرکز دی، اول ته مهربانه ایله منډۍ چلېږي وروره
ناروا کارونه کیږي نو دغه ونه دي دغه وکړي بالکل زموږ دغه نشته دی مشکل نشته دی نو موږ هر دغه ته احترام لرو تبلیغ چې دی نه د یو مولا پور دی نه د پاکستان په تبلیغ چې دی دا پیغمبر علیه السلام کړی دی او دعوت کاري کړی دی نو السلام علیکم ورو په خیر راغلی سلامونه علیکم هیله احترامات می قبول او منظور کړ وعلیکم سلام زما ګران افغان پښتون څنګه یې طبیعت ښه دی الحمدلله شکر ته څنګه یې ماشاءالله لاله یو کال مخکې نو خبرې در سره شوې وي خو بیا ماشاءالله یعنې بیا مې یاد دي راته داسې راته یاد دي شعرونه مې ویل بالکل قربان دې شم قربان شم ډېره دا راته ووایه چې د ملي بیرغ باره کې زما موضوع ده ته خو لکه سعودي کې اوسېږي سعودي کې ګوره څومره حکومتونه بدل شوي دي یعنې بدلېږي دا نظامونه دا یا صحیح نظام خو هر بل دغه راځي یا نور په دنیا کې یو دي کوم د افغانستان کې څه چل شوی په دې افغان دا ړانده دي کاڼه دي غیر شعوري دي چې دا داسې شی د ګوته وړي چې هغه ولس پې خفه کوي یعنې سعودي کې ته وګوره د ولس په تبه روان دی حکومت که قطر کې وي یا که ابوظبي کې وي یا که شارجه کې وي دې ټولو کې زه ګرځېدلی یم هغې دي کې دغه حکومت چې دی د ولس په خدمت هغه کار کوي چې ولس په خوشحالېږي مګر زموږ واکداران چې دي ړانده دي کاڼه دي ګونګین دي دې چې ورته ورسي وروره د ملت په صراحت نه چې ملت چې خفه کېږي هغه کارونه کوي مهرباني تاسې نظر غواړو زه خپل داسې وایم چې زمونږ درې رنګه بیرغ دی د دوی سپین بیرغ دی کلمه ده پې باید احترام مونږ ورته لرو احترام خو زمونږ بیرغ ته د احترام ولري ولې چې زمونږ بیرغ ډېره وینه په توی شوي ده ډېرې قربانۍ پې ورکړل شوي دي ډېر حکومتونه راغلي دي بیا تللي دي بیرته خو بیا دی دغسې ځلان پاتې شوی دی نو زما په خیال دی ته نه ټیټېږي اوچتې ولاړ وي په هر میدان دی ولاړ وي که ولس دی که حکومت دی زه خپله دا غوښتنه ورنه کوم چې موږ ډېر پې دردېدلي یو په دې بیرغ باندې مونږ یې په ځمکه غورځېدل مونږ ته ډېر زور راکوي ستاسو وطن مور دی او دا زموږ د مور څادر دی دا یې په ځمکه راغورځولی دی د دې توهین یې کړی طالبانو ځکه دا ملي شی دی چې نور شیانو سره مینه لري خو یو بیرغ سره دښمني لري دا پوه ته د ولس سره دښمني کوي د کلمې سره دښمني ده بېشکه زه به د درې رنګه بیرغ که صفات یې وکړم که داسې وایم چې ډېره ته ګران دی خو هغه خبرې نه خلاصېږي خو زه به یو په شعر کې به ټوله خبره ورته وکړم په یو غزل کې خاص کر د درې رنګه بیرغ ته د غزل ډالۍ وي وایي چې ته له هر څه نه یې ښایسته بیرغه درته حیرانه د دنیا بیرغه ته له هر څه نه یې ښایسته بیرغه درته حیرانه د دنیا بیرغه افغان ولس په تا نازېږي مدام کوم د فخر په نامه بیرغه در باندې الله اکبر لیکلي ښکارا څرګنده کلمه بیرغه دا چې د وړمه په اوږه بیرغه کوم د سوري ته دمه بیرغه دا چې د وړمه په اوږه بیرغه کوم د سوري ته دمه بیرغه تور رنګ د توره شپه سحر ته درومي د وصال شپه د کړه رڼه بیرغه دستا د سور رنګ د غیرت نشان دی له دښمن نه کوي پروا بیرغه دستا د سور رنګ د غیرت نشان دی له دښمن نه کوي پروا بیرغه د غزرغون رنګ مې پرده او عزت لکه د پیغلې لوپټه بیرغه ستا په حریم کې زندگی تېروم ته یو الفت د احمد شاه بیرغه ته یو الفت د احمد شاه بیرغه نو هیله لرم چې تو ګرانه په خبر شوي نه وي ډېر ښه شعر دې ویلو پرون زموږ خپل بیرغ دی ستا لپاره بیا مچې کوم صحیح ده قربان پرون زموږ خپل بیرغ دی نن مو خپل بیرغ دی انشاءالله سبا مو خپل بیرغ وي نه نور بیرغونو ته احترام لرو ولې چې په موږ باندې خپل بیرغ ډېر سخت ګران دی دې په وجه موږ نور بیرغونو ته احترام لرو دا زموږ اولت دی زیاته بخښنه غواړم بس الله دې وبخښه او خوشحاله شو په اواز دی او بس
خدای دې په لر او بر کې زمونږ د خپل قدرت او خپل دغه الله تعالی مونږ ته راکړي چې دا د نورو فیصلو نه او د نورو ټول زمونږ ورونه دي د دنیا په هر ګوټ کې چې پښتون دی زمونږ ورونه دي د لر او بر په کیسه پرې دی یو شعر راته رایاد کې کټې مې در سره درته وایم مهرباني مینوال یم غواړي چې ته شعر ووایې قربان شم یو غزل دی وایي چې نیم کابل نیم پېښور یم سړیه زه مین په لر او بر یم سړیه نیم کابل نیم پېښور یم سړیه زه مین په لر او بر یم سړیه د نجیب نه تر امان تر بچا خانه رالوی شوی په هنر یم سړیه د نجیب نه تر امان تر بچا خانه رالوی شوی په هنر یم سړیه د رنګین وزیرستان په غیږ کې لوی یم زه پښتون زه بهادر یم سړیه د رنګین وزیرستان په غیږ کې لوی یم زه پښتون زه بهادر یم سړیه د ازغن تار مې نور لرې له وجود کړی په سینه پر هر یم سړیه د ازغن تار مې نور لرې له وجود کړی په سینه پر هر یم سړیه هر دښمن ته په میدان لکه سندان یم جګ سپین غر جګ مهي پر یم سړیه او په لښکر کې چې د امن ترانې کړم د منظور پښتون عسکر یم سړیه په لښکر کې چې د امن ترانې کړم د منظور پښتون عسکر یم سړیه احمد شاه نن مې یاد شوی بې حده یو ملنګ ستا د در یم سړیه یو ملنګ ستا د در یم سړیه قربان شم خدای دې عزت وکړي ډېر مرګړو سلامونه ډېر کمنټریان ته ولیکل ما رحیم صدیقي د جنوب زیلند نه راغلی و هغه ته ما 2 ایټم بمه په دغه کې ورکړه منظور خاني خولۍ ګانې په تحفه کې خوشحاله ډېره مننه ډېر ډېر خوشحاله نه الله دې بخښه ډېر ښه پروګرام دا ډېر ته قابل د ډېرو شي ډېر دا خبره تا سره خبرې کړې وې ځکه چې تا هغه شاعري هغه دغه چې دی ګوره دا شاعري او دغه چې دی دا ډېر رول لري ډېر دغه لري دا د ځوانانو یعنې انرژي زیاتوي د ځوانانو یعنې دغه زیاتوي نو ډېر ښه شعرونه ویل تا ته وروره ظهوره ته دغه رحیمه ته نه پوهېږم د دغه نه و د بېرته راشه سلامونه ته وعلیکم سلام ته بېرته راشه زه به تا راولم بیا به دغه کوم اوس تا دلته ما ته د زنګ اپشن نه راکړي یو بل دغه د اپشن ته وګورم که دلته چې ته ما ته دغه راکړي نو دې نه به دې راوچت کړمه ګنې هلته خو اپشن ما ته نه راکړي وروره ښه هلته خو اپشن ما ته نه راکړي دلته ستا اپشن نشته دی نو ته ووځه بېرته راشه زه به انشاءالله تا ضرور به ډېره مننه سلامونه ته وعلیکم سلام فاروقه ته یو کمنټ وکړه فاروقه ته یو کمنټ وکړه د دې رالم ته کمنټ وکړه نو ډېر ښه شعرونه ویلي او زه د ډاکټر صاحب نجیب یو خبره تاسو ته کوم دغه پرونی د ملي بیرغ په باره کې چې ډاکټر صاحب نجیب به ویلې چې شل مه کېږئ سل شئ شل مه کېږئ سل شئ نن موږ شلم نه یو باید سل شو که چېرته دا میدان ګټل غوړګی د ډاکټر صاحب نجیب هر یوه خبره چې ده هغه د کاڼي کرښه تېره شوې د کاڼي کرښه دا چې هغه وخت خبرې کړې نن طالب هم مني مجاهد هم مني هر یې مني چې دا خبرې حقیقت او رښتیا ویلي نو افغانانو لرو برو افغانانو اتفاق اتحاد باندې هغې خبرې کولې دا دغه چې و د فخر افغان باچا خان بابا سلام شه په خیر علي وروره السلام علیکم وعلیکم سلام منظور خواني خولۍ او د ټمبم خولۍ ته سلامونه او تا ته هم سلامونه خیر وره جوړ بیداره زړګیا د ملي بیرغ په باره کې مسله ده چې ولې ملي بیرغ د افغانانو احساسات سره لوبې کېږي پرون الحمدلله زموږ ځوانانو تر اوچت شوي دي نه رسول کېږي ملي بیرغ ملي سرود دا په هر حالت باندې موږ غواړو ستا نظر غواړو مهرباني نور ملګري په انتظار دي بس وروره قربان زموږ په زړونو کې پروته کې برېدي کې نه برېدي بس موږ په زړونو کې ملي بیرغ ده که په هره طریقه یې موږ بیا ګرځو را سره زه خپله د کوټې اوسېدونکی یم د لې په کوټه کې را سره بس په موټرسایکل د عثمان لالا تصویر ده
او ملي بیرغ دی منظور دی دا مې شاته لګولي دي بس هره ورځ مې له جنجال دی یې را خراب کړي زه بیا راواخلم بیا یې ولګوم هره ورځ تاڼه هغه یې بیرته کور بیا پلیسي بیا تاڼه چې ومې درئ بایي دا دې ولې لګولی دی بایي دا بس نو دا زما مینه ده زما شوق دی بس بیا هره ورځ له دوی سره ما په دا شي جنجال چې ومې درئ دی نه موږ خپله د منظور عسکر یو بس په هره طریقه چې بس ځان سیار سیستم یې ځان ورسوو په هره طریقه باندې صحیح ده صحیح الله دې ډېر عمر درکړي چې دومره مینه محبت لرئ او انشاءالله دا مینه محبت به انشاءالله د الله ربر افغان سره یو ځای کوي انشاءالله او همدغه طرف ته لوبه روانه ده ګوره دغه داسې ډېرې ویډیوګانې ځینې ما یا زما ویډیوګانې دا پی ټي اې والا ورونه چې موږ سره به مخالفت ښودلو نن هغې موږ سره مخالفت نه ښیي هغې موږ سره یووالی ښیي د ډېرو شیانو کې هغه سندرې جوړوي ویډیوګانې جوړوي یعنې هغه کوم شی چې موږ به دې ته ویل موږ ته به یې کنسل کول مګر نن ټول د عمل کارونه دا کوي او دغه طرف او بغیر د دې نه کېږي نه چې لر او بر افغان یو نه شي امو تره باسینه یوه خاوره یوه وینه که لر دی او که بر دی وایي دواړه مې د زړه سر دی نو جوړه نه کېږي معامله نه جوړېږي باچا صاحب قسم دا په زړه کې دوی مینه ورسره لري خو نشي کولی چې دا چا مو وکړي دا ځینې په زړه کې مینه ورسره لري په خوله باندې نارې وایي موږ نه منو خو په زړه کې مینه ورسره لري پیک ایډیانې جوړې کړي دي به د ملي بیرغ ویډیو یې پورته کوي قسم ده لري ما ته معلوم هلته نارې د هغه سیسټم وایي دا چې وجات پلانه او دلته چې له موږ سره کښېني دا موبایل یې وګورو ټوټل ملي بیرغونه دي اجرایي صاحب تصویرونه دي دا سیستم دی موږ یې په زړه کې حقیقت وایي په زړه کې منو خو بس نشو کولی چې په خوله باندې دا مجلس وکړو صحیح ده مننه خوشحاله اوسئ زیږ افغانه زیږ پښتنه خدای دې ژوند ته ډېر درکړي او خوشحاله اوسئ بس قربان الله دې ژوندی لر الله خدای پامان دا زمونږ سلامونه ته وعلیکم سلام زه تا ته اوس هم اپشن نشته زه نه پوهېږم چې ولې تا ته اپشن نشته دی او زه به انشاءالله چې نور ملګري ته ما ته یو دغه راولېږه چې دا ولې دلته ما سره ته دغه نه یي په حساب باندې مرګړی نه یي که څه وجه ده ښه تاسې سلامونه ته وعلیکم سلام انشاءالله چې ټول داسې په قلار فاروقه ته تا ته زنګ درځي ته خو زما ډېر وخت مرګړی که نه فاروقه تا ته زنګ به انشاءالله صافی د امریکې نه ښه صافی د امریکې نه نو وعلیکم سلام عبدالله صاحب څنګه جوړې طبیعت یې ښه دی نو که غواړې خبرې کوې نو بس کمنټ ولیکه زه به انشاءالله راوالم سلامونه ته وعلیکم سلام زه ورځ تا ته زنګ نه درځي څو ځل ما کوشش وکړو وخت راکه الله رب السلام علیکم السلام علیکم بادشاہ صاحب سلامونه نه کېږي زړګیه څنګه یې جوړې الحمدلله ته وایه ته څنګه یې سفر دې څنګه تېرېږي الحمدلله ستا خیر غواړو نو موضوع خو ته اول نه په دغه کې وي لایف کې وي ملي بیرغ دی او افغانانو په خپل ځای کې موږ ټول ملي بیرغ غواړو ملي سرود غواړو خو د بده مرغه زموږ دا نظامونه چې راشي د هر شی له منځه وي ستاسې نظر غواړو دا ښه کار دی که بد کار دی ګوره بچه صاحب خبره دا ده ما په بار اواز درځي راځي مهرباني ما خو په بار دا خبره کړې ده چې ګوره د ولس رایې ته د احترام وشي ځکه چې یو هېواد چلیږي هغه د ولس په رایه او د ولس په مټ په زور چلیږي ولس ته د رایې ورکړي چې کوم بیرغ ولس ته د خوښې لوړ وي د خوښې ورته هغې دی بالکل څوک ته اعتراض نه کوي خو که رایه زیاته شوه د یو طرف ته نو په کار ده چې هغه بیرغ ومنل شي دا هم بیرغ دی نو کلمه ده او دا مسلمانو راوړی دی کافرو نه دی راوړی نو بالکل دې ته احترام په کار دی د طالبانو والا ته په کار دی خو زه وایم چې رایه ده پې وشي چې کم خواته دغه رایه زیاته شوله نو په کار دی ځکه چې بچا صاحب په هر هېواد کې ته خو ګرځېدلی نو په هر هېواد کې چې کم څوک صدر اعظم راځي څوک صدر راځي څوک راځي هغه د ولس په رایه راځي خپلې خوښې څوک هم نه راځي په زور یې څوک هم نه راځي چې په زور یې یو بادشاهي نیولي هسې وایي د عربیانو بادشاهي ده شخصي یې چله نور امریکا وګوره امریکا کې په رایه راځي دلته پاکستان کې په رایه باندې راځي افغانستان کې هم په رایه راتلله هر څه اوس چې هغه رایه ده ولس ته احترام وشي ولس ته احترام وشي انشاءالله دا به د ټول افغانستان کامیابېږي چې ولس د طالبانو سره انشاءالله چې دغه به کامیاب وي ودې لګوي د امارت اسلامي بیرغ د هم ولګوي هلته په دفتر کې خو
دا د عمر سره ولګي دا هم د افغانانو یو دغه دی ملي بیرغ دا دی ملي دا درې رنګه بیرغ دی دا هېڅکله یو ملک نه بدلیږي باید دا رواج نور افغانستان کې ختم شي د دې باید پوخ دغه کېښودل شي بنیاد چې باید داسې کار څوک ونه کړي. زه خپل زما دا رایه ده چې افغانان زیاتره چې زه ګورم دغه کې فیسبوک کې زیاتره وایي چې موږ ملي بیرغ لکه غواړو لکه 93% خلک وایي چې موږ غواړو. بالکل اکثریت د دې هم ډېر دی 93% دی ولا چې نن انتخابات وشو بیرغ وانه چې 99% د افغانان وایي چې موږ ملي بیرغ او ملي سرود غواړو ځکه دا حاصل دی خوشاله دي په ډېر ډېر متاجر دي. اټم بم خو نه دی اټم بم خو نه دی بس ملي بیرغ دی وای لګاوه د افغانان به خوشاله شي. مننه خوشاله اوسئ الله دې ډېر اجر درکړي. ډېر وخت کېږي ما د سره ګپ شپ نه لګا هغه آی ډي د بلاک شوی ده که څه د اوس سره پوهېږي موږ د بلاک کېږي وروره چې بس د دوارې ورته مې ځیل نیولی وروره په بل مخې راچپه کړي. صحیح ده دغه د آی ډي د کبله جوړه کړي بیا ما ته ریکویسټ وکړه. صحیح ده په دواړو سترګو ډېره مننه خوشحاله اوسئ. الله دې عزت وساته خیال دې الله پاک وساته. مننه خوشحاله اوسئ. دا زموږ یو دروند ورور دی کابل ته لایب ګورم ډېره مننه کابل نه چې لایب ګوري خو بس خوشحاله آباد اوسئ. مقبوضه خیبر پختونخوا نه سلامونه وعلیکم سلام. مقبوضه خو دي چې وایي چې مقبوضه کشمیر خو زه ماته وایي چې مقبوضه افغانستان یا مقبوضه پختونخوا بالکل وروره مقبوضه ده وروره سبا به یو پنجابیانو پې قبضه کړې ده پوه شولي او انشاءالله چې زما خو اواز دا دی یا لوی افغانستان یا ځان د پښتونستان دا زمونږ وروره شوار دی شوار. زه به د نور ملګرو ته ټیم ورکړم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سړی مشر وروره په خیر راغلی. الله بس کټ شولو ته یو ښه دا عنایت تا ته وروره زنګ اپشن نشته دی دانشه تا ته د زنګ اپشن نشته دی ته دغه ډېر کې خو ولا کې ته زنګ اپشن د دې د اوچتو ما لپاره دا مهمه نه ده چې کلر دی خو بر دی خو موضوع داسې ده چې په بیرغ باندې تا ته زنګ اپشن نشته دی زه به دغه روانم دغه ها سمیع الله شمس الله دی که سمیع الله دی وبخښه ډېر ولې السلام علیکم. السلام علیکم. سلامونه. وعلیکم السلام. جوړې طبیعت دې ښه دی؟ والله خیر دی شکر چې جوړې. د کوم ځای نه یې د خیره؟ والله پاریس نه یم رحیم صدیقي ته روان یم ستا انډیوال ته. هاي زمونږ انډیوال نه ټول انډیوال دی دا بیرغ مې راخیستی دی روان یم. او دا خو د قوماندان صاحب قسم لګولی رازق خان. او بس دا بیرغ مې لګولی دی روان یم د خیر رحیم صدیقي ته. ښه الله دې په خیر ورسوه او په دغه شان د ملي بیرغ ملي سرود دا زموږ سره کرښه ده دې نه باید یو افغان تېر او د دې نه تېرېدل چې دا بیا ډېره بردلي وي ډېره بې غیرتوب وي چې افغانان دې بالکل بالکل بس ولا روان یم پاریس کې د خیر سره بیرغ مې بس د خیر سره روان یم. رحیم صدیقي به وي نو ډېر مینهناکه سړی دی او ګوره چې زمونږ هر افغان زمونږ ملي شیانو سره محبت لري مینه لري او افغانستان سره مینه لري هغه زمونږ ورور دی زمونږ خپلوان دی او که دا نه وي چې والله چې سکه ورور مې خپل کار دی کوي. بالکل بالکل صحیح خبره صحیح خبره. نو خوشحاله اوسئ آباد اوسئ بس ښه ته پره ته غواړم او ملګري سره نور هم دي که څو روان دي و ملګري ډېری یو بس 15 نفره یو روان یو د خیر سره ډېری یو بس نن به انشاءالله د پیرس په ټاور کې به انشاءالله د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ انشاءالله په خدای کړی انشاءالله. بس ملګرو ته سلام کوه ښه سفر درته غواړم. وعلیکم السلام تا ته هم سلامونه کوي الله سره سلامونه درته کوي مننه خوشحاله اوسئ. وعلیکم السلام خدای په امان. دا موږ ته افغانانو دا کار هم لري روزګار هم لري ستړي به راغلي مګر د خپل ملي بیرغ په خاطر باندې هغه دی روان دي څومره ته څومره مزل به کوي کوم ځای نه مرځي ټوله ته وخت ورکوي نو دا یعنې هغه د وطن مینه ده محبت دی الله یې ټولو ته اجر ورکړي الله تعالی دې ټول خوشحاله آباد لري چې دغه شان دي ته وروره صدام وروره تا ته دا کومه زنګ درته وایم دا صبر وکړې او مې دلته ورور دوه ډېر زیات کمنټونه وکړمانه دا نومونه مې ریږي تا ته اوس د زنګ اپشن شته دی دانش اوس تا ډېر زیات دغه وکړه نو وعلیکم السلام
خان یوسف زه تاسو ان شاء الله زنګ بام ان شاء الله دغه مو ها سلامونه ته السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. د سعودي مسافر څنګه یې؟ بادشاہ کوم والا څنګه جوړې طبیعت د ښه دی او راته ښکاري د باجوړې کوم دي؟ زه د باجوړې یو خبره درته کوم. زما تقریبا 8 کال په سعودي عرب کې وشو کنه. ته وو کې دې چې ما پیم جنې خو اسی یو خبره ده کوم خبره یو کړل سلام چې د واچو مې پیژندې خبره ورځ دا تا چې کومې خبرې کولې حقیقت دا چې اوس د کاڼي کرښې دي. یعنې زه ډېر ستا خلاف ما ډېر کمنټونه کړي دي. ښه ضمیر چې کله راویښ شي که نه بیا سړي ته پته ولګي یا چې کله دیوال تندي ته ولګي نو بیا پته ولګي. صحیح ده صحیح ده صحیح ده. یعنې هغه څه خبرې چې ما کولې ته یې منې چېرې دا ټول رښتیا شوي؟ زه بله اوس چې کله هغه واقعه راغله هغه زمونږ یو میډیا والا ویلي و چې ये सब पठान इधर से निकालो کنه په هغه وخت کې زما دومره زما دا کپړې کې ما کې تنګې شو. ما اوس زه د خپل د وجود دومره اور زما واخیستو کنه بیا ما ته پته ولګېده چې حقیقت دی موږ اوس په یو نوم یادېږو. کنې ما خیر دی ما چې کوم کمنټونه خجولې ستا خلاف کنه ماله به ډېر ښار راتلو خو هغه خبرې حقیقت چې د کاڼي کرښې وختې عقیده چې وروره زه ګوره زه ما یو ورځ د دغه سره خبرې کولې صابر مومن سره ما ورته چې ته ګوره ما نه پېژنې په میچنۍ کې چې ستا کومه مورکۍ ده یا په مټه کې ده یا په منډا کې ده هغه زما مورکۍ ده. زه چې هغه وګورم هغه به زما تندی مچ کوي زه به د هغې لاسونه مچ کوم. ما له موږ او تاسې د یو کټ د یو بالغ خلک یو په خبردان په دې خبره پوه که زما به ډېر د ورور تر ورور هم د اختلاف وي خو زما به میسج انشاءالله هېڅکله داسې نه وي. په دې خبرو به تاسې ما له وروسته پوه شي قسم دا صابر محمد زما خبر به وري یو حد دې کراس کړی دی که نه چې چېرته ما ستا د خولې نه کنځله نه ده اورېدلې. بس دې ژوند خواست هم تېر شو وخت خو لاړی څه وخت خو ټیم شو خو دا په خپله به هم ځان ته اوس خپل ضمیر به هم دې نه ملامته کوي چې چا ته دې رد بد نه دي ویلي. نه 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 ولې زه ستا مور یاده کوم ستا مور سره زما څه دښمني ده هسې خبره کوم هغې سره زما څه کار هغه د عزت او د خیاس د خور یا یا پلار نو دا خو موږ ته انسانیت دغه اجازه نه راکوي نه هغه ټوله دنیا یې ګوري. خبره دا ده چې چا چې کمزوري وکړه څه شی لاسته راغله څه شی ماته دې وکړي پیدا دې وکړي. همدا خبره خو درته ما مخامخ وکړله چې کومې خبرې ستا وې که نه مخ او دا انقلاب د حالات تېر شو که نه دا کوم وخت چې لاړه واوښته دې کې ستا خبرو ته پته ولګي چې د کاڼي کرښې او بل چې ستا کم پیج راغلی نو ما به لایک کوو فالو کوو به مې ستا خبرو ته خو داسې غوږ ورته ږدمه لکه سړی به چې به پخوا وخت کې هغه روډو ولګاو او خبرونو ته به یو کتاب یا یو نور ته کېناسته او هغه خبرونه به ډېر په شوقه په غور باندې اورېدل. صحیح ده صحیح ده صحیح ده. الله دې ډېر خوشحاله را او زمونږ د طرف نه معافي ده که موږ نه کومه غلطي شوي موږ هم بخښنه غواړو خو والله کې دې وروره په دغه مې در باندې لورېږي. زه دې داسې د وجود کیسه ووړم چې یاره ته په سعودي کې ته یوازې نه زمونږ د افغانستان دی که لر دی که بر دی ما ته معلومات یې زه سعودي له 3 ځل درغلی یم. ما ته د عرب صرف بس خالي نوم یې اوره خالي مکه او مدینه به دغه دی نورې ما ته د دې هغه دغه معلوم دی چې زمونږ پښتنو سره یا عموما مزدورانو سره څه دغه کوي په دې ټول شي نه زما دغه دا همیشه یو خبره کوم چې ته لاړ شه سوات ته وګوره ته لاړ شه دوبۍ ته وګوره سوات به دې دنیا جنت دی خو د سواتې به په دوبۍ کې ورونه د پسرو شو کې په هغه ګرمۍ کې به کار کوي خپل د جنت غونډه کې دا جنت غونډه دی چې چا اور کړی دی دا ولې دلته خپل دې کې مزدوري نه کوي دا خو په دې دنیا باندې جنت دی سویزرلینډ دی د سویزرلینډ هم تللی یم ولا د سویزرلینډ نه دا ښایسته دی سوات نو هسې زه یو مثال مې درله درکوم الله دې خوشحاله آباد لره او هېڅ خبره نه ده زموږ ورور چې تا ومنله چې یاره خبره حقیقت وي بس ختمه ښایسته شوه زموږ څه ده پولې پټي شته جنجال دی اوسې ژوندی بس الله دې غټ ژوند درکړي خدای پامه الله دې ډېر عمر درکړي او داسې ده چې حقیقت چې دی هر څوک یې وایي زه یوازې ځان ته دا کریډټ نه ورکوم هر سړی چې حقیقت ووایي کېدای شي نن ما سره مخالفت وشي کېدای شي ما ته بد ورځ هم څوک ووایي خو سبا هغه راځي هغه حقیقت ښکاره کېږي سلام په خیر راغلی سلام شي الو وروره اواز درځي طبیعت ښه دی قراري ده کوم ځای نه د خیر وروره تیاره هم د خدای د خیر پېښې لوډ شیټنګ دی بجلی لاړه کمال صاحب الله 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 بس دا حل دی د ګرمۍ کې چې برق لاړ شي نو سم اور دی
ولا مونږ د کویټه نه یو پاکستان څخه ښه نو لستا تحریک چې کوم شروع کړی ده نو زمونږ افغانانو دا زړونه دي ډېر راپورته کړي الله تا تاجر او ډېر خوشحاله یم الله پاک دې په دې خپل تحریک کامیابه کړه مننه د ملي بیرغ صحیح موږ خو دلته یو په پاکستان کې او ملي بیرغ اجازت دلته بالکل موږ ته شته نه نو بس موږ هم د تاسو ته ګورو د تاسو تحریک ته ګورو صحیح مننه انشاءالله چپ به نه پاتې کېږو نه به غلي پاتې کېږو خپل اواز به اوچتو زما فقط زه چېرته روان یم او ډېر ناوخته دی نو خوشحاله شم ستا په هغه دی او الله تعالی دې بس رحم وکړي په ټول مسلمانانو بیا په خصوصا په لر او بر افغانانو خوشحاله آباد اوسې یو جهان مننه ستا د مینې محبت نه مننه ډېره مننه خدای پامان نو افغانانو زما دومره لایف لکه ماشومان بچیان مې دي هغه لږ بار وباسمه درې څلور ځل لاړم او لکه دلته دا بچیان داسې دي لکه په پنجره کې چې دي بند کړي لکه د وطن غوندې نه دی چې ورور خوا کې دي خپل پښتانه خپل مسلمانان یا خپل افغانان چې بچیان دي لاړ شي ته لوبې وکړي نو دا خرابانان دي مازدیګر کې زه پارک ته وباسم رښتیا خبره ده نو هغه دوه درې ځل لاړم او بیا خبره حق هم جوړېږي نو بس خالي همدغومره زما پیغام او ملي بیرغ ملي سرود دا زموږ سره کرښه ده او د دې نه تېرېدل د بېغیرتوب اخرنی حد به وي او تر څو پورې چې د افغانستان په هر ګوانې درې رنګه ملي بیرغ او ملي سرود دا بېرته فعال شوی نه وي هېڅ دا حکومت زموږ د افغانانو نه دی دا د یو مخصوصې ډلې دی او دغه مخصوصې ډلې ته دې فلحال بیا مبارکه شي او بیا دې پکې ناست یي همدا ملا صاحب دې ناست یي او بیا مهربانه بیا د افغانانو حکومت نه دی چې دا ټوله دنیا په رسمیت وپېژني په والله چې تر زرقدم تر اخره سلګۍ پورې به زما دا دغه وي چې درې رنګه ملي بیرغ او ملي سرود غواړو په الله سپارئ ښه وخت ولرئ ښه شېبې چې ما سره وئ سلامونه ته وعلیکم سلام ډېره